دې صورت مبارک ته چې دی سوره اعلی ویل کېږي، ولې کلمه د سبح اسم ربک الاعلی الذي پکښې کې راغلې ده. حدیث شریف کې راغلی دي چې د مخه در دغه صورت مبارک در نازله کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو د نمانځه په سجده کې دا کلمه ویله چې اللهم لک سجدتو، دا بیا په سجده کې ویل 3 واره یا 15 واره، او چې سبح اسم ربک العظیم په سبح باسم ربک العظیم دا نو نازله سوی. په رکوع کې بیا دا ویله چې اللهم لک رکعتو، اللهم لک رکعتو، ای خدای تا لره رکوع کوم، ای خدای تا لره رکوع کوم. په سجده کې بیا دغه ویله چې اللهم لک سجدتو، اللهم لک سجدتو، خدای تا لره سجده کوم، خدای تا لره سجده کوم. دغه کلمات یې ویل، هغه یوه په رکوع کې، دا په سجده کې. نو چې هغه آیات کریمه نازل سو چې پروردګار ویل فسبح باسم ربک العظیم، چې ته تسبیح ووایه په نامه سره د هغه رب چې هغه عظیم الشان خدای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ول دا په رکوع کې کښېږدئ، دا کلمه به په رکوع کې وایاست، لکه دا اوس چې موږ ته یې وایي چې سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، دا وایله. عظیم په عین و په زوا سره ده، په زی سره هم نه ده. عظیم چې په زی کې نو نوم د ابلیس دی، مګر عظیم چې کې هغه نو بیا د پروردګار نوم دی. ده په سجده کې بیا چې دغه آیات کریمه نازل سو چې سبح اسم ربک الاعلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ول دا بیا په سجده کې وګرځوئ، لکه دا اوس چې موږ ته یې وایي چې سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان. کلمه خو اصلي دغه ډول ده، هغه خو نو زموږ وروستی تلواري یا مو نه زده چې موږ وایي سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. دا خو د تلواري یا د نه زده کړې څه دسلې کېږي، مګر کلمه د قرآن دغه نه ده لکه دا موږ چې وایي. کلمه د قرآن دغه ده چې سبحان ربی الاعلی، داسې بیا سړی زده کوي. که سړی وایي نه مې زده کېږي، خامخا بیا زده کوي. دا خو د قرآن آیاتونه دي، نه بیا زور نه بیا زیر غلطه. که دې ماضي حرکات و سکنات ته دې کلمې واړوله، قرآن دې بدل کړي لنډه یې ده. هغه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قرآن د عظیم الشان قرآن په بابت کې و صحابه کرامو ته داسې وویله ول ای زما صحابه و ای زما امت، ول تاسې ارمانونه په قرآن د خدای وسله وکاږئ. څنګه؟ ول په قرآن د خدای وسله ارمانونه وکاږئ، زده یې کړئ و مخ ته وغوړوئ، تلاوت یې کړئ، سورتونه یې واخلئ، یاد یې کړئ. په نمنځو کې ول د قرآن په آیاتو سره ځګیروی و انځکی وکړئ لنډه یې ده. ول وسله ارمان په وکاږئ. من قبل ان يرفع القرآن في آخر الزمان من المصاحب، د مخه درځي چې ول بیا په آخر الزمان کې داسې یو وخت یو ورځ راځي چې دغه قرآن د خدای به د دغه ټولو صحیفو کتابو څخه ټول شي پورته بشي. پاک خدای دې فضل کوي. داسې وخت به راشي چې سهار به راکښېنو، الماریانې وو، تاخچې وو، هغه رپونه چې زموږ ستاسې قرآنونه پکښې کې پراته دي، دا به راواخلو، تک سپین کاغذ به پاتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایلی دي ټول قرآن به پروردګار ټول کړی پورته سوی. د شوم نه چې زما وستا بلکې د تمامې دنیا څه به پورته سوی. دا وخت راځي، دا د اخر زمانې هغه اخرنۍ نښانې دي. رسول الله ول وسله ارمان په وکاږئ، زړونه په ساړه کړئ. بیا به داسې وخت راشي چې قرآن د خدای به پورته شي د کتابو د صحیفو د کاغذو څخه. څنګه به یې ول فیصبح الناس، سهار به کې خلک فاذا الورق ابيض يلوح، دا سپین کاغذونه به درته ځلیږي، لیس فیه حرفا من القرآن، یو تورې به د خدای د قرآن نه یې پر لیکلی، ګټه به ولاړ شي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه خوب لیدلی و. حضرت علي صاحب چې وایي ول د اسمانه څخه مرغان شیلونه را شوا شول، ول د دې خوا چې پورته کېدله بدنونه یې و، سرونه یې نه وه. حضرت علي صاحب ورته وویله
ول دا د خدای آیاتونه دي، د خدای حکمونه دي چې روغ رمي راغلله، بیا چې د دې دنیا څخه ځي ټوله به سرغټ ولاړ شي. دا به انسانان د خدای په احکامو کې ول دغه شانې تغییرات و تبدیلات راولي، دغسې به د خدای حکمونه ولمات کې برباد وکړي. نو دا قرآن جلنده ده. ثم ینسخو من القلوب، رسول الله ول دوهمه دفعه بیا پروردګار یې د عالمانو، د حافظانو، د زړو د مغزو څخه ټولوي. بیا به یو ملا نه یي، یو قاري و حافظ به نه یي، ګرده به یو لاس انسانان یي، بس ګرده به دغه تک شنه سره ناست وي. نو فلا یذکرو منه کلمة، رسول الله ول یوه کلمه بیا هم نه یي په یاد. ثم یرجع الناس الى اخبار الجاهلیه، خلق به نو څه کوي؟ خلق به نو هغه کوي چې په جاهلیت کې یې څه لیدلي و اورېدلي. او پخوا وایي یو سړي داسې کوله، زه هغه یې کوم، بل به وایي او ولې دا تازه ده، مو علم ځینې ورک سته. نو خدای تعالی مو دې وساتي دا فضا و رڼا، دا خوند د زندګۍ، شیریني د زندګۍ، یقین دا د په چیش کې ده، د خدای په دغه قرآن کې ده او په دغه دین کې ده چې دا د خدای کلام زموږ رستی د مابین خدای دې نه کوي ولاړ شي ټول شي، بیا به زموږ زندګي څنګه وي؟ بیا به مو حلال څنګه وي، حرام به مو څنګه وي، روا به مو څنګه وي، ناروا به مو څنګه وي، فرق به مو څنګه وي سره، ښه و بد به مو کم وي. بیا به د دې زندګۍ خوند په چیش کې، بیا به نو هغه انساني زندګي د مابین ولاړه شي، یو حیواني زندګي به منځته بیا راځي. دا وخت راځي، لنډه ده. نو سړی باید چې د قرآن پر کلماتو، پر حروفو، پر ترجمهو، پر معناو، پر هر څه باندې سړی لکه پتڼ وکړېږي. ولې چې دا د خدای قرآن یو مسافر دی راغلی دی، جنو د خیره سره کې نن مدافره سوه، نن روان دی، کې سبا مدافره سوله، سبا ده. که نن تلیفون پسې رالی، نن روان دی، که سبا تلیفون پسې رالی، سبا روان دی، که بله ورځ پسې رالی، بله ورځ روان، خو برته ځي روان دی. نو چې سړی بیا ارمان پسې کوي چې های نه مې ونازولې، های نه مې وساتلې، های نه مې وروزلې، نه های نه مې داسې وکړه، نه مې هغه ارمان نو بیا ساده ارمان دی، سړي ته پښه نه ورکوي. نو د دغه رویې څخه د قرآن فوق العاده مؤمن ته دا پکار دی چې د عزت و قدر وکړي. کنی خدای په خپل قدر د دې دین بې له ما و تام کوي. او مصنوي صاحب یو څو بیتونه راولي د دې دین په بابت کې، ته یې غوږ ورته ونیسئ. وای مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. پروردګار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا وعده وکړله د خپل حق مهربانۍ څخه، ول که ته مړ سوې ای رسوله دا زما قرآن نه مري، دا به ژوندی پاتې ده. ستا په مرګ و په ژوند خدا ول زما کلام اړ نه لري. ولې من کتاب معجزت را رافعیم و بیش و کم کن راز قرآن مانعیم. ول دا یو معجز کتاب دی، پروردګار ول زه په خپله پورته کوم. دا یو داسې معجز کتاب دی چې هېڅوک یې مقابله نشي کولی، هېڅوک یې مقابله نشي کولی. نو بیش و کم کن راز قرآن مانعیم، که څوک زیادت پکې کوي، که څوک کمبود پکې کوي، خدا ول دا دواړه زه د قرآن څخه لرې کوم. نه څوک زیات پکې ویلی شي، نه کم پکې ویلی شي. قرآن دغسې یو منظم کتاب د خدای دی، بس یو زور نشي ور زیاتولی چې دا یوه بیه ور بند کړي، دویه کې ورته نه یو جنې کمولی شي چې دا یو بند یې ور بې کړي یا یې ور بکړي، ځای پر ځای بس پر موزینه ولاړ. ولمن تو را اندر دو عالم حافظیم، طاعنان را از حدیثت دافعیم. و رسول الله ته پاک خدای ګډ دی چې زه تا په دواړو جهانو کې ساتم، او کم طاعنان چې ستا پر قولو و پر پیلو باندې عمله کوي، پروردګار ول زه په خپله دفاع کوم د هغه. ستا سنت په مخلوق کې نشي خرابولی. کس نتاند بیش و کم کردن درو، تو به از من حافظی دیگر مجو. هېڅوک نشي کولی چې ستا په دین کې دې زیادت وکړي یا نقصان. ته در ما و آخوا ته خدا ول بل حافظ مه طلبوه، بس و ما تې راوسپاره زه ساتونکی یم.
رونقت را روز و روز افزون کنیم و محمد رسول الله تبارک تعالی ول ستا مسلک به ستا دین به ورځ په ورځ زه زیاتوم په دې خلکو کې نام تو بر زر و نقره میزنیم ول ستا نوم چې محمد رسول الله دی زه بیا پر سرو پر سپینو زرو باندې لیکم. نو خدای تعالی د دغه پیغمبرو د دې دین او د دې سنت سره دغه ډول وعده کړې ده څوک یې زیاته وایي او کمه وایي مګر خو د دې دپاره خدای زما و ستا ازماینه اخلي چې تی دا زما د دین سره په کومه اندازه زندګي کوئ. کتاب راوړي وایي حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک خوب لیدی په دې خوب کې یو جنت ولیدی چې په سور یې دغونده و لکه مځکې و اسمانونه درختې د دې جنت چې وې ټولې پر شکل د لا اله الا الله جوړې وې. ګورئ جنت خو دونه دی لکه مځکې و اسمانونه. ابراهیم علیه السلام خوب ویني دا درختې یې پر شکل د لا اله الا الله جوړې دي او شاخلې د دې درختو پر شکل د محمد رسول الله جوړې دي. میوې د دې درختې چې دي یوه پر شکل د سبحان الله ده بله پر شکل د الحمدلله ده بله پر شکل د الله اکبر ده بله پر شکل د سبحان ربی الاعلی ده بله پر شکل د سبحان ربی العظیم ده. یعنی دا میوې یې داسې مختلف په اشکال په دغه تسبیحاتو سره پروردګار جوړې کړي دي. دا دی خوب ویني ده او مکتوب علی ابوابها پر درګاهانو د دې جنت نوشته دي چې اعدت لمحمد و امته چې دا جنت د محمد رسول الله او د ده د امتیانو دی. دروازوانان پر ولاړ دي پیرداران پر ولاړ دي جنت تازه پازه ځلیږي څوک نسته پکښې. حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک راویښ شو دې خوب ډېر په تعجب کې اچولی دی. نو کتاب راوړي وای بیا یې و دې خپلو مجلسیانو ته بیان وکړي چې برای ما داسې یو عجیبه خوب لیدلی دی دونه غټ اسمان جنت مې ولیدی او داسې درختې وې دا پر شکل د لا اله الا الله وې ما صفا ویلی سولې شاخلې پر شکل د محمد رسول الله وې میوې بیا په داسې شکل سره د سبحان الله او د الحمدلله وې. نو دې ناست مجلس ورته وویله ول دا نو څوک دی دا محمد؟ قال لا اعلم ده ول زه هم نه پېژنم. ابراهیم علیه السلام نه پېژندي ول نه پېژنم. نو کتاب څه وایي فجاء جبرائیل علیه السلام دستي په دستي پروردګار و ابراهیم علیه السلام ته راواستاوی وقال ورته ویې ویله چې ای زما خلیله ان الله یقول پروردګار وایي چې محمد خیر خلقی هغه مختار زما د مخلوق دی لولاه لما خلقت الدنیا وما فيها کچیرې د محمد رسول الله د پیدایشت اراده ما په خپل علم ازلی و خدای کې نه درلودی خدای وایي نه مې دنیا پیدا کول نه مې ما فيها پیدا نو چې موږ ورته ته دومره درجه پروردګار دې زموږ رستی و د نورو مسلمانانو په نصیبه کې خدای را کړې ده یا خدای خو مهربانه دی دا نو په موته سره نه ده دا اتمن یو شکرانه غواړي. شکرانه یې دا ده چې سړی به د پروردګار د کلامو سره شناخت الفت و مینه و محبت لري. نو د دې سبح اسم ربک الاعلی کلمې اول لفلا وینا چا کړې ده اول لفلا چې دا کلمه مبارکه در خوله ایستلې ده. تفسیر شریف وایي چې اول لفلا دا کلمه مبارکه در خوله د حضرت میکایل علیه السلام ووتله. څنګه پیښه وه؟ وایي میکایل علیه السلام د پروردګار جل جلاله دوهمه معززه ملایکه ده
چې دا څلور مقربې دي جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، عزرائیل علیه السلام یا عزرائیل علیه السلام، اسرافیل. ترتیب یې تقریبا په یاد کې خو دغسې دی. وایي دغه میکائیل علیه السلام دغه ملایکه ده د دې بادو د بارانو پر کار باندې خدای تعالی مقرره کړې ده. کتاب داسې بیان کوي، وایي د تمامې دنیا اوبه چې راواخلې د ده پر دغه ککرۍ باندې ورتوکې تمامې اوبه به وچ شي، د ده تر دې ورځو پورې نه رارسېږي. دومره بدنه ده، دومره بدنه ده چې خدای پیدا کړې ده. د اسرائیل علیه السلام په شان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله بیان کوي، وایي په شپه د معراج چې ولاړم اسمان ته وختم، وایي د څلورم اسمان په کنګره کې مې یو عرش عظیم ولیدی چې زما په زندګي ما دونده کټ نه ولیدل. یو بدنه مې ولیدله چې زما په زندګي ما دونده غټه بدنه ولیدل. دا کټ د ده په مابین کې دی پروت لکه یو میز چې منشته پروت ده. یو درخته و چې سر در نوکه په برګو لړلې وه. بیا ما پوښتنه د جبرائیل علیه السلام څه وکړه، ما ویل دا څوک دی؟ ده راته ویل دا حضرت اسرائیل دی چې روحان اخلي ده. نیمه اسمان د ده په بدن تکیه وباسي. نو دا ملایکې پروردګار دومره اجسام پیدا کړي، دومره بدنونه دي. دغه میکائیل علیه السلام و یو وخت په زړه کې دا ور وګرځېدله چې الهي پروردګاره کشکې مې ستا د عرش عظمت لیدلی وای چې دا ستا عرش څومره عرش دی. ګورئ د چا د میکائیل علیه السلام په زړه کې دا ور وګرځېدله چې خدایه کشکې مې دا ستا عرش کتلی وای، پر ګرځېدلی وای چې دا څومره ځای دی، څنګه ځای دی. نو باره یې بس دا سودا پسې ټینګه سوله. واک تعالی جل جلاله ته یې خواست پیش کړي، ول پروردګاره زه یو عرض لرم. حق تعالی ورته ویل څنګه عرض دی؟ ول ما ته به قوت راکوې، اجازه به راکوې چې زه دا ستا د عرش طواف وکړم، دا ستا پر عرش باندې نظر وکړم. نو حق تعالی جل جلاله وایي داسې ده وویله دې ملایکې چې حتی انظرو الی عظمتک و سلطانک، چې ستا لویي و ستا خدای ووینم. حق تعالی جل جلاله ورته وویل چې په دغه بدن و په دغه قوت خو نشې راتلی. دوې خبرې درته کوم. یو فاعطاه قوت اهل السماوات، یو دا څه په اسمانو کې چې څه په کروړو په لکو ملایکې وې، وایي پروردګار د دغه ټولو قوت راټول کړي په ده کې کښېښوی. څومره ملایکې به یې. دوهم یې دا ورته وویله چې زما و عرش ته به نږدې نه راځې، زما د عرش د کنګرې څه به لرې ګرځېده، نږدې به نه راځې چې ځان جنې ووایه ځان جنې مشله یې لرې ګرځه. دا یې ورته ویله. یو یې د دې ټولو اسمان د ملائکو قوت ورلره ورکړي. دوهم یې وایي دا قید باندې کښېښوی چې پروردګار ورته زما د عرش به لرې کړېږي. ده ورښتې نو غوږ ورته نسی. په تاره 5000 سنة، وایي 50,000 کاله دا ملائکه په هوا والوتله. 50,000 کاله تېر شول. د خدای تعالی قدرت په دې حرکت کې چې تلله، دا یو وزر یې وایي د پروردګار د عرش څه وموښتی، سره لمبه سو دا یې ور واخیستی ده، دا وزر یې کباب سو و پروردګار ته په زاریو سوله. تفسیر داسې وایي حتی احترق جناحه من نور العرش، یو وزر یې کباب سو وسو. ثم سأل القوه، و خدای ته یې خواست وکړي ولې الهي پر لارې مې مه کریابوه، ډېر مزل مې کړی دی. وایي فاعطاه قوة ضعف ذلک، پروردګار جل جلاله چې څومره قوت په ده کې ایښی و، د غونده نور 2 چنده یې پکې کښېښوی، لکه د 2 اسمانو د ملائکو قوت چې ورکړي. وجعل يطير ويرتفع 10,000 سنة، وایي 10,000 کاله نور پسې ولاړلی ده. دې ملایکې رفتار وکړي. د خدای تعالی قدرت و حتی احترق جناحه، بیا یې وزر وموښتی، اور یې واخیستی، وزر یې کباب سو. بیا
وساره فی آخره کالفرخ وایي د شی سوباره لکه یو کوچنی چوچی داسې لغړی سو ده 15,000 کاله یې رفتار کړی دی قوت د 2 اسمانو د ملایکو د ده په بدن کې پروت دی مګر چې هر افلای فرض دا فر د خدای د عرش سه ومشلي فر یې کباب سي وزر یې وسوځل شي په آخر کې ستړی سو وایي لکه یو چیچی داسې سو و پروردګار جل جلاله چې خواست وکړي چې ویې کتله وایي د عرش تنبیه هغه تنبه د لا نه ده خلاصه سوې تنه یې هغه تنه هېڅ فرق یې نه چې هغه وار د واره دی الوتی کم بند و کم رنګ د بلاکیف خدای د عرش د نښانې کړی و چې ځي هغه رنګ دی هغه بند دی هېڅ فرق یې نه دا 15,000 کاله دې ملایکې دا 15,000 کاله رفتار یې وکړي هېڅ درک یې نه سو چې اوږدوالی دې څومره دی پسوروالی دې څومره دی یې څنګه یې څنګه ده نو وایي فخر ساجدا و پروردګار ته پر سجده سو چې الهي پروردګاره اوس نه لوړ تلای سم نه کښته څنګه ولاړ سم نو اکتالا جل جلاله ورته وویله چې ته سر کښته که دې ملایکې چې میکایل علیه السلام دی سر یې کښته کوي و اکتالا ورته وویله والقل سبحان ربی الاعلی دې سر پر سجده کښېښوی دغه نارې یې شروع کړي چې سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پروردګار د دغه تسبو او د دغه اسماو په سبب سره دغه ملایکه وایي راوهله راوهله چې روغه رمټه صحیح سالمه برته خپلې کنګرې ته د اسمان راورسېدله نو دې ملایکې دا تسبیح ډېرې خوښې کړلې ډېرې یې ویلې پروردګار جل جلاله وایي دا وعده ورسره وکړل چې ای ملایکې لکه ته چې مې د هغه عالم اعلی څخه و خپل کور و مکان ته د دغو تسبو په تبرکو په وینا سره صحیح و سالمه راورسولې هر چا زما د بندګانو څخه په دنیا کې دغه تسبیح ډېرې ویلې چې سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پروردګار ول دا زما وعده ده چې هغه به زه د دې عالم دنیا سه و عالم عقبا ته دغسې صحیح سلامت رسم هېڅ تکلیف یې په مخکې نه نو خدای تعالی دې موږ تاسې و نورو مسلمانانو ته توفیق راکړي دغه ډېره معززه تسبیح دي چې سړی یې وایي ولې خدای وعده کړې ده چې چا ډېره وینا د دې کول زه بیا د دې عالم دنیا سه و عالم عقبا ته دغسې صحیح و سلامت رسوم لکه ته چې مې د عالم اعلی څه د لوړي څه و عالم سفلا ته و کښتې ته داسې صحیح راورسولې ملایکه نه سوه راتلی ملایکه په ساو ولاړه کې چیرې دغه تشبیه پروردګار ور زده کړي نه وای یا دې و خدای ته عجز نه وای کړی دې ملایکې چې زه څه وکړم خدای ول سر کښته که د عجز د بندګۍ نارې د سبحان ربی الاعلی شروع که بیا دې خدای ول زه خلاصوم د دې خاطرې سره نو سړی چې پر سجده باندې پرېوځي ناکي دې خپله پزه و خپل تندی نه خوږوي په تلوار سره صاحب یې منه یار یې د زنګنو ډپ سي بیا یې د دې سر پسې ډپ سي خپله پزه و تندی دې واست بیا نو پر دا قسم دا ګایګی چې سړي په تلوار اودس تازه کړي په تلوار رازغلي په تلوار پر ودرېږي ته یې بیا غوږ باندې ونسئ دی چې وایي زه ډېر کرار وم مګر هغه یې 5م سړی راوړي نو سبحان ربي الاعلی سبحان ربي الاعلی دا ګر سره کلمه نه ده لالا څوک دی سبحانه څوک دی خو سړی سره وجنګي سره ویې سره کښېږدي چې څه سره وایي که څه سره نه سره وایي دا نو چې دا 3 واره یې په دې لمانځه کې سړی لا هم داسې سمه سیده نه شي ویلی نو ته وا د لمانځه باده بیا داسې 520 تسبیح پسې راخیستی چې سبحان ربي الاعلی هغه خو بیخي نسته چې نسته بیخي نه هغه دونه موږ تاسو چې حقیقت چې کمزوري راغلي بس چې در ماجت نه یې وتلي بیا د نسوارو دبلی دې پر نشه ورته وټکوو صاحب مننه هغه د ماجه د ماجت په نش کې ټوکړي ګایه په هغه دروازه کې ورته ټوکړي تر دا ځایه خو به سړي و تسبیح ویل هغه نسته یا چې ورووتلو صاحب منه راوړه شنې راوه تورې نو بس تورې و شنې مو خپلې راوغوښتلې صاحب منه بل مسلمان مو دا دی پسې راکړی ښه پلانکۍ ته واد څنګه سو بل نو بیا وایي چا و چا داسې کړي وایي دا پچخولی دی ډېر پچخولی دی یا چات ورسره کوي څوک وایي دا خورا ښکنځل کوي یا چات ورسره کوي څوک نو ولې ناکي یا پچخولی ځان جوړوي یا ښکنځلي ځان جوړوي یا
خپل ځان سپکوي یا بل سپکوي کرار بېغمه ورته کښېني. نو بالا غیبت دی د مسلمانانو په مابین کې سره راواخلو تر هغه ساعته پورې چې بالا نو نه راکې ځایېږي. زموږ شپه او ورځو زندګي په دغه کارو کې راسه برباد. نو دا کلمه هغه معززه کلمه ده چې دغه معززې ملائکې د پروردګار جل جلاله لکه حضرت میکایل علیه الصلاة والسلام په هغه سخته مقر و موقع کې وویل. بیا تعالی جل جلاله صحیح و سالمه در خپله کور و مکان راورسوله. دغه ډول به موږ تاسې د دغه کلمې په شرافت سره امید و پروردګار ته دی چې دغه صحیح و سالم به خپل آخرت ته ورسوي. نو ترجمه شریفه به شروع کو. بسم الله الرحمن الرحیم. امر د پروردګار د خوا دی. سبح تسبیح ووایه ای رسول اسم ربک الاعلی په نامه سره د هغه رب چې دی بلنده دی. دغه ترجمه ده. سبح تسبیح ووایه یعنی لګیا سه په کاروبار. اسم ربک د نامه د تعظیم د رب ستا الاعلی چې دی بلنده دی. امر د جانبه د خدای. الذي هغه خدای خلقه چې جوړ د انسانانو یې کړی دی په سوا برابر کړی دی انسان. یعنی داسې مساوي خلق د انسان یې کړی دی چې هر جز د انسان یې متناسب په خپل جز کې ایښی دی. بس دوه لاسونه دي دریم ته ضرورت نشته. که یو جنې کم سي انسان ناقص دی. دوې سترګې دي دریمې ته ضرورت نشته. که یوه جنې کمه سي انسان کریاب دی. دوه غوږونه دي دریم ته. یعنی مقصد دا دی خدای وایي انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان ما په ډېر ښه جوړ کې جوړ کړی. در اسمانو، در مځکو، در ملایکو، در پیرانانو، در حرو، در غلمانو، در دغو ټولو صورتو د انسان صورت پروردګار خوښ کړی دی. داسې ښه جوړ یو انسان ته ورکړی دی. اول لذي هغه خدای یم خدای وایي قدر چې ما تقدیر د مخلوقاتو کړی دی په هدا بیا مې هدایت ورته کړی دی. د چا سره عقل و شعور لکه انسان په هغه سره دی دا دی زندګي کوي په دنیا کې. د چا سره عقل نشته یوازې شعور دی په هغه سره زندګي کوي. در دې هدا پورې راوړی دی. وایي یو نوعه د مارانو ده چې کال باندې تیر شي د خدای قدرت یې په سترګو ړوند شي بیا نه ویني. ګورئ دا وایي خدا وایي ما داسې جوړ کړی دی بیا مې هدایت ورته کړی دی. نو دی چې په سترګو ړوند شي پروردګار وایي یو بوټی پیدا کړی دی په دې غرو کې رازیانج یې بولي. دا یو بوټی دی. دا تاثیر پکښې کې دی چې د سترګو څه ومښلي د خدای قدرت یې د سترګو ګل پورته کوي. دا وایي دغه مار چې په سترګو ړوند شي هر ځای چې بالا دی مخ پر غره باندې حرکت وکړي. پر دې تن و بدن باندې ځي په دې غره کې ګرځي. دغه بوټی پروردګار د ده په روح باندې معلوم کړی دی. هغه بوټي ته ځان ورسوي نو بالا دا سر پورې مړ شي. دا سترګې پورې مړ شي لکه مارمیره چې په توره یې. د خدای تعالی قدرت دی د هغه بوټي چې د ده د سترګو څه ومښتي قرار یې دا د سترګو ګل ټول شي بیا په سترګو بنا شي بیا دی زندګي کوي. و حیوانانو ته هم اکتالا داسې شعور ورلره ورکړی. یو ماهی چې خدای پیدا کړی دی د خوړو لار لري د وتو لار نه لري. دا واته دی اندر خوله کوي وایي. دا یو نوعه د مرغانو بیا پروردګار وایي پیدا کړې ده چې هغو ته بیا خدای پر دنیا بل هېڅ روزي نه دی ورکړی. دغه کچره د دې مایانو به خوري. نو وایي دا ماهی چې ډک شي داسې خوله و دنیا بیابان ته ودې اوبو ته در اوبو راوباسي. اوس حیا دي دا د ده کچره ده غورځي. هغه مرغه ته بیا خدای تعالی پر دې ځای هم یو چنګاک ورکړی دی. در دې زنه لاندې هم یو چنګاک ورکړی دی. دا مرغه ګرد عمر پر دې اوبو کړی دی چې مایع راوایستل دی دا چنګاک یو په یوه شونډه کې ورکړي بل په بله کې. دا مشوکه یې وجه نسته بنده کې ځان په مور کې دا جن فواش. او مشوکې د دې دپاره چې دا ماهی یې تیر نه کړي دا مرغه. بس بالا دا یوه مشوکه و دا یوه شونډ ته ده ورکړې ده بله دلته خوراک کوي.
دا جنې ولاړ شي بل مرغه راشي دی خوله نه کښته کوي بیا یې په دې ځای یو چنګک قربان کړي په دې بله شونډه کې بل چنګک نور په دې چنګړک خوراک شینې کوي چې څنګه یې ځان وکړي مهی که تش ښه دی ډوب سي ولاړ شي که نو بیا ولاړ دی دا پروردګار د دوی زندګي د مایانو او د مرغانو په دا شکل سره جوړه کړې نو دا داسې خدای دی په دریاب کې ورسوي څنګه په دریاب کې مړوي څنګه ماغی د اوبو شی دی مرغه د هوا شی دی پروردګار د هغه اسمان پر کنګرو باندې د دغه مایې په نس کې رزق ورته مقرره کړی په خپله خوله ورته راباسي چنګکان په داخلو کې ور اچي چې شونډان یې په چنګکانو ښه تکیه کړله بارونو بس مشوکه ورته باندې کې ځان کړي نو رنګارنګ انواع خدای پیدا کړي انسان خو له مشوره خو له عقل هم لري شعور هم لري خدای وایي زه هغه خدای یم والذي قدره چې ما تقدیر د مخلوقاتو کړی دی په هدا بیا مې هدایت و هر مخلوق ته جلا جلا کړی دی او والذي زه هغه خدای یم اخرج المرعا چې راباسم څراګاوې د پاره د مخلوقاتو دا شنګشتیاوې لکه دا مځکې دا دې کرل کېږي غنمان کوي واښه کوي باغونه دي درختې دي میوې دي کیسې دي دا فجعله بیا یې وګرځوم خدای وایي غساء تور غساء ناري احوا توري نه ګرد مر زرغون واښه چې څنګه وچ سي تک تور واغی خدای تعالی وایي زه بیا هغه زرغونه ناري توري جنې جوړه کړم یعنې بیا په لکه په پښو کې پایماله سوي هغه شین زرغون ټوک ټوک دا پروردګار و دې خپلو موجوداتو مخلوق ته دا وښکاره کړي چې انسان دغسې مې دنیا ته رایستلی برته به دغسې د دنیا په پولو کې د دنیا په کبرو کې د یو کودې په شان سره د یو ناړۍ په شان سره تم پروت یې بیا به نه یې بیا فجعله ویې ګرځوم غساء ناړۍ احوا تورې سوي سنقرئوک پروردګار وایي موږ وینا کوو و تا ته د قرآن په لاتن ساعت یې مه هېروه ای رسول کوښښ کوه چې زده دې سي الا ماشاء الله هغه به یېرېږي چې خدای وایي زما خوښه یي چې دا دې هېر سي لکه بعضې صورتونه بیخي ډېر اوږده وه بیا پروردګار جل جلاله د حکمت دپاره منسوخه کړل چې منسوخه به سول د دوی څه به هېر انه یعلم الجهر وما یخفا خدای وایي زه عالم یم په پټ و په لڅه سره څه موجودات چې دي څه فعلونه کوي څه قولونه کوي څه تصورونه کوي څه د زړه حرکات و فکریات چې دي دا ټوله و پروردګار ته د اشیانې په عالم اعلان کې و عالم مشاهده کې ورته پراته دي خدای وایي زه هغه خدای یم چې ستا د زړه او ستا د خولې په ټولو حالاتو خبر یم دا لکه یو کارخانې والا چې یو موټر جوړ کړی یا یو ماشین جوړ کړی که معلومیږي که نه معلومیږي و دغه ثانیې ته یې دغه ټولې فرضیې معلومداره پرتې دي چې دا پر دغه شکل جوړ سوی دی په نس کې دغه فرضه ده دغه نو پروردګار جل جلاله چې خالق د مخلوقاتو دی مالک د مخلوقاتو دی ثانیې او پیدا کوونکی او جوړونکی دی نو دته به د انسان د نن و د باندې فرضیې څنګه نه معلومیږي چې هره فرضه په حرکت کې راشي پروردګار ته معلومه ده چې دا صحیح غږ کوي یا خراب غږ کوي دا صحیح چلیږي یا خرابه چلیږي دا د خدای ته داسې زموږ ستا چې پټ ټولس معلوم دي بس نو د هره چا څه که هر څه کوو ځان به پټ کو مګر د خپله پروردګاره څه نسو پټېدلی و خپل پروردګار ته نو رسوا پراته یو بس نو په ذکر نصیحت کوه و خلکو ته بیان کوه و خلکو ته ان نفعت الذکرا په دې ان کې خبرې دي یو تفسیر خدا چې وایي چې دغه ان په کلام کې د خدای دلته چې دی دا نافیه نه دی دا ان په معنا سره د قد دی نو ترجمه یې څنګه کېږي فذکر نصیحت کوه و خلکو ته ای رسوله قد نفعت الذکرا په تحقیق سره ګټه رسوي نصیحت کول خامخا کافر ته چې کوي نرموي د خدای خبرې دي خامخا تاثیر لري مسلمان ته چې کوي ستره کوي صفا کوي مسلمان خو یو غمی دی په یو مرداره نالۍ کې حیا دي ګای ګای ولویږي یا په خاورو کې دی په دلو سپېره شي نو فقط راپورته کېدل پرې مینځل یا پکېدل غواړي بیا خدای ورته هغه غمی دی
نو مسلمان که څوم د دنیا په گیسو په ګرد سره ولړل سي خو بیا هم د پروردګار د کلام تیزي ډېره زیاته ده نو دا حکم دی چې خدای وایي فذکر نصیحت کوه قد نفعت الذکرا په تحقیق سره ګټه رسوي نصیحت زما خدای وایي زما خبرې ګټه و خلکو ته رسوي او موږ ته انشاءالله تعالی تجربه ده چې د خدای کلام څوک اوري او څوک یې نه اوري د هغه اورېدونکي و د نه اورېدونکي ډېر فرق سره وي ولې اکتالا وایي انما یخشى الله من عباده العلماء وایي زما څه بیریږي هغه څوک چې په ما خبر سو بس اوس دا رایت د دې حکومته دونه نه بیریږي لکه حکومت چې په خپله سره بیریږي ولې موږ یو لکه یا ټانګان لیدلي دي چې دا پاکستان څومره ټانګان لري څومره تیارې لري څومره بومان لري څومره اټمیان لري څومره زهر لري څومره بیا هېڅ نه وي په خبر بس رایت یې پر 1900 دي ځکه مګر د حکومت ته پوځیانو څخه پوښتنه وکړي هغه یو ګام خلاف نه ایږدي ولې و هغه ته خو د دې حکومت اقتدار معلوم دی چې دا دوغونه قدرت دی چې په دې وچه مځکه سرې لمبې ده ورکولی شي نو د حکومت منصفداران پوځیان ګرد عمر داسې ګزاره و زندګي کوي ولې چې د دې حکومت یاغي و باغي نه جوړېږي قدرت یې ور معلوم دی نو په خبر دی لیدلی یې دي مګر رایت سړی ناخبره دی صاحب مانه لکه ړوند پر هر ځای چې ور ورمېدی وایي مې راګورئ دا حکومت یې راچپا کوي او دا کلیت یې پسې ور واوړي او پلانکیت یې ور واوړي نه دی خبر د زور نو اکتالا وایي زما څه بیریږي هغه کسان چې په ما خبر سي چې زما د دوزخو و زما د جهنمو و زما د عذابو و زما د قدرتو و زما د طاقتو بیانونه واوري نو دی خبر سو بیا نو د خدای بیریږي دا انسان بیا نو دی لکه هغه نظامي فوجي دا ډول سو بیا دی د خدای حتمن بیریږي یوه ترجمه د ان نفعت دغه ده دوهمه ترجمه یې ده چې تفسیر شریف کړې ده وایي دا ان په سبب سره د دې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر حرص کاوی پر ایمان د کافرانو ډېر دعوت یې ورکاوی د شپې و د ورځې په خلاصیت و په ناخلاصیت کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وجه کفارو ته ولاړ او وکان لا یزید ذلک الا کفرا دا د ده دا ډېر باهیستو پر دوی باندې زیادت د کفر راوستی تاثیر یې نه پر کاوی نو دی حریص و د دوی سره کفر و نو بیا امر و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دغه آیات کریمه کې وکړه سو چې ته تخصیص د دې تذکیر وکړه په مدار النفع پورې بیا نو ځان مه ستړي کوه رسول الله خو ځان ستړي کوئ ول ځان مه ستړي کوه هغه وخت یې کوه که تا نفع په پښې کې لیدله هغه وخت یې کوه چې تاثیرات په دې کې موجوده کېدله بل تفسیر دغه ډول وایي نو فذکر پند ورکه ان نفعت ذکرا که پوه شوې په تاثیر د دغه داسې اوقات داسې نه وکړله چې نیکوي نو مې کوه یا ول پر اوقاتو یې تقسیم که دا ډېر جهد تکلیف و حرص مه کوه چې ځان یې په زحمت کې غورځولی دی او دوی هېڅ تاثیرات نه کوي سیذکرو من یخشا پند به واخلي خدای وایي هغه څوک چې بیریږي زما څخه ویتجنبوها لیرې به شي د دې قرآن څخه الاشقا بدبختان خدای مو دې د بدبختۍ څه وساتي د دغه رویه پروردګار دا حکم کړی دی چې وایذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا له قرآن که مو واورېدئ غوږ ورته نسئ چپ ورته کښېنئ لنډه ده دا لکه د یو باچا خبرې چې کېږي ټول رعیت سکوت ولاړي و هرې خبرې ته د دې باچا په انتظار دي چې کومې فرمودې راکوي او کومې مطالبې را خلاصوي کومې نرخنامې چې موږ ورته ایښي دي دی را حلوي نو هر څوک په انتظار د خدای کلام د خدای کلام دی بس پروردګار وایي هر ځای چې ول کېدی ته به غوږ ورته نسې ساکت به ورته کښېنې چپ په ناستې ارام دا د دې رویه که ته جنې روان سې او خوله یې وچه کې د دې ملا دا خو سهار و ماښام ګډېږي هر وخت ده خو په مخه راخستې دي پروردګار وایي ویتجنبوها زغلي به د دې قرآن څخه الاشقا بدبختان یعنې زغلي لرې لرې سره ورک یې کوئ په غوږو یې کاڼه کړي نو اوسه یې د آخرت کون آخرت کون خو نو یې که نه وایي نو به نه تلای بعضې مفسرین صاحبان وایي چې دغه آیات چې سیذکرو من یخشا ویتجنبها الاشقا دا نازله سوی دی په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه او په یو بل منافق څنګه کیسه وه د منافق
په سرای کې یو درخته وه. دا درخته مائله سوې وه و سرای ته د یو بل صحابي، څوک وایي د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه او څوک وایي یا د بل صحابي. دا درخته دلته شنه ده، هلته داسې ورکږه سوې. نو هغه انصاري ډېر په عذاب و، ولې په دې دا درخته ورځلېده لکه شینانو لویانو یې لاس نه ورته درېدی، میوې یې رالوېدلې یا راتویېدلې، دی ډېر ورسره په تکلیف دی. ولې خدای حلال خوره دی، نو کنې دغه خو نو لا ښه دی چې اوبېده یې هم پر بلې، پجې کېده یې هم پر بلې، موته میوه سړي ته په سرای کې یا سایه، دا خو یو غنیمت دی. زموږ په لاس راشي خو موږ په خوشحاله یو چې مګر دوی نه کول. نو بیا وایي راغلله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کښېنستله چې صاحب زه دغه چې په عذاب یم، یا دې دا درخته زما د خوا سوریبي یا دې پر ما باندې خرڅه کړي، یې دې هلته ولاړه خو را باندې خرڅه دې کړي چې دی یې خوري هغه دې دی جنې خوري، دغه زما په سرای کې چې را تویېږي را اوښتې دي دغه به ما ته زما یې لنډوي ده، درخته ګرده را نسم، په سرای کې دې د ده ولاړئ چې دی یې خوري هغه دې دی جنې خوري، دا زما د سرای هغې به ما ته روایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورئ و دغه سړي ته وویل ول سړی ده ورته ول ها ول دغه درخته و دغه مسلمان او و دغه صحابي و دغه ورور ته ورکه علی ان یعطیه نخلة فی الجنه، ول زه دې ضامن یم چې د پروردګار جل جلاله څخه به یو درخته ستا دپاره په جنت کې غواړم چې الله یې دغه ستا په بنګله کې شنی. د رسول الله دا خیال دی چې دا نو ښه صفا مسلمان دی. دا داسې ورته وویله فقال والابیه عاجلا بعاجل، ول او دومره هوښیار یې رسول الله چې وویله، ول دومره هوښیار یې دا په لاس کې پرته مې په مدداره راڅه غواړې، دا در لاس لاندې د تیپ آینده راڅه رانشي، دومره هوښیار یې. دلته معلومه شوله چې دی منافق دی، ولې چې دی دا د جنت زندگی د دنیا پر زندگی باندې کمه بولي، د دنیا زندگی د جنت پر هغې اعلی او اولا بولي ده. ولوارې که ده ورته ولیانې ورکوم. نو تفسیر وایي فاعطاه عثمان رضی الله تعالی عنه، وایي حضرت عثمان صاحب را ولاړ سو، ول یا رسول الله زه به و دغه سړي ته دا درخته ورکم، په بدله کې دی دې دا درخته و دغه انصاري ته ولره ورکړي. حضرت عثمان صاحب پر دې سړي باندې غږ وکړي، ول زما په باغ کې درخته دا فلانکي درخته په دغه یې را سره لشی ده ورته ول قرار بیا بخت هغه د باغ په درخته سودا ورسره وکړه، د جنت په هغې سودا نه ورسره. نو وایي پر دغه ځای دی ناست و، پروردګار جل جلاله دغه آیات ورته نازل کړي، ول سیذکر من یخشا، پند به واخلي هغه کسان چې بیریږي زما سره، ویتجنبها کنار کنار به ګرځي الاشقا بدبختان. دغه وایي منافق و، په رنګ په لباس د اسلام ګرځېدلی. هغه درخته یې د عثمان صاحب په باغ کې خرڅه کړله، په هغه یې خرڅه کړه، د خدای په باغ او په جنت کې یې نه ده خرڅوله. دا معنا ده. الذي هغه څوک دی دا اشقا و بدبخته یصل النار الکبرا چې دی داخله کېږي و هغه اور غټ ته اور ته ځان ورورځي، او هغه اور دی پروردګار مو دې وساتي چې ثم لا یموت فیها ولا یحیا، نه ژوند دی نه مرګ پکښې کې دی، مرګ هم نسته، ژوند هم ژوند نه دی. قد افلح من تزکا، ما زبانې تکیه څخه مراد اودس دی، د ذکر اسم ربه څخه الله اکبر د افتتاح دی، د پسو الله څخه دا نور پنځه لمانځه دي. هغه څوک خدای وایي کامیابه دی چې د ظاهر و باطن صفا کوي او نوم د پاک خدای ووایه، پر لمانځه باندې لګیا سو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، هغه حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د دې لمانځه په بابت کې فرمایي، وایي اکتالا جل جلاله ویله چې ای رسوله زما د لمونځګزارانو سره درې حاله دي. ګورئ چې یو بنده پر لمانځه باندې ودرېږي، پروردګار و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل زما د دې لمونځګزاره سره درې حاله دي. څنګه؟ احدها تنزل الرحمة من عنان السماء الى مفرق رأسه، پروردګار ویل چې دی پر لمانځه ولاړې زما د اسمان د کنګرو څخه پر ده باندې رحمت راځي. دا یو. دوهم حفته الملائکة باجنحتها،
زما ملائکې دی په دې خپلو وزرو کې ساتي و نګاه کوي دا شی باندې نیولې دي دا چې پر لمانځه دریم اناجي معه پروردګار ول زه مجلس د سره کوم بس دا نمونځ ګزاره ګوا د خدای سره لګیا دی په مجلس دا څومره درې سره معزز کمالونه سوله د خدای رحمت راکښته کېدل دا په لمانځه سره کېږي د ملایکو پیره کېدل او د ملایکو انتظار دا په لمانځه سره کېږي د پروردګار جل جلاله مجلس چې دی دا په لمانځه سره کړی کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک خدای وایي چې دی په لمانځه کې وایي یا اللهم یا ربي اقول